अस्सलाम वालेकुम कतनको नई वीडियो کې بز تاسو ته دا خایم چې تاسو خپل فیسبوک څنګه سه کور کولای شئ یعنی 2 سټپ ویریفیکیشن په څنګه ان کولای شئ او خپل فیسبوک چې کوم دی د هک کېدو نه بچ کولای شئ. نو دا ډیر اسانه طریقه او شارټ ویډیو دا ضروری وګورئ. تاسو په خپل فیسبوک اوپن کړئ او بیا به چې کوم دی سمپل په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. په دې باندې چې کلیک کو لاندې به راشئ دلته تاسو به دې سیټینګ باندې سیټینګ ان پرایویسي په دې باندې به کلیک کړئ. دا تاسو ته ښکاري چې په دې باندې کلیک کو دلته به لاندې په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ. په دې سیټینګ به کلیک کړئ چې په دې کلیک کو نو بیا به چې کوم دی ما به دې کلیک کو نیټ چې کوم دی سلو دی. دلته به تاسو ته دا دویم اپشن ښکاري دا یو پاسورډ اینډ سیکیورټي په دې باندې به کلیک کړئ او بیا به چې کوم دی لاندې راکوشئ دا اپشن به تاسو ته ښکاري یوز 2 فیکټر اتنټیکیشن په دې باندې به کلیک کړئ. ما خو پې آن کړی دی دلته پې چې کوم دی ټرن آن او آف دا تاسو ته ښکاري ټرن آن او آف په دې باندې به کلیک کړئ. تاسو به دا ټرن آن کوئ چې کله هم آن کو نو بیا چې کوم تاسو دا فیسبوک په کم یو موبایل کې هم آن کوئ نو تاسو ته به یو کوډ راځي په یو میسج کې به ته کوډ راځي هغه کوډ به تاسو په حاضر کې پیټ کوئ نو بیا به چې کوم دی ستاسو آی ډي لاګین کېږي. بل څوک به ستاسو آی ډي نشي لاګین کولی ځکه چې کوډ به ستاسو په نمبر باندې راځي. کم نمبر پکې تاسو انټر کړی په هغه نمبر باندې راځي. تاسو ته دلته ښکاري دا نمبر په دې کې ما انټر کړی په دې نمبر باندې به کوډ راځي نو ستاسو آی ډي به چې کوم دی بل څوک به نشي هک کولی. که ستاسو زوړ کوډ چاته هم یاد نو بیا به هم نشي ځکه چې تاسو ته به بار بار نوی کوډ راځي. که دې فیسبوک باره کې نور معلومات پکار نو موږ ته په کامنټ کې ووایئ. که ویډیو هم ښه شي ویډیو لایک کړئ. تھینکس فار واچینګ.